بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ځل بیا فرمان ماشوم سره تاسو مونږه پلان کوو او یو څو تپوسونه ترې کول غواړو. فرمان صاحب، تاسو عمر خو ماشاءالله ډېر کم دی او په لږ وخت کې تاسو د ډېره ښه شاعري کړې ده، نو د شاعرۍ سره ستاسو څنګه شوق پیدا شوی دی؟ جی د دې خو بد لکه ځان نه لګیا وم دې سه زما شوق پیدا شو زما د مینې نه د زړه نه. اوس دا ویم که نه چې زه دا شاعري اوس ښکلې وکړم او دا خلکو په مخ باندې زه دا خندا ووینم. شاباش. او شاعري کول خو اکثر د زړه د درده راخیږي او یا د څه نه متاثره کېږي، نو تاسو د چېرته د څه مینه کړې ده او که نه اوس په چا باندې دې وخت کې مین یې یا چا سره مینه لرئ؟ چې داسې کار دی که نه چې زما هم دا ملګري دین په زړه غمجن دي، زما هم دا ملګري که نه دین په زړه غمجن دي، نو داسې زه هم په زړه غمجن یم. لکه شته د دې په شا باندې څه داسې خطرناک غونته کې کار شته دی او زړه مو څه غواړي چې دا شاعري زما مخکې لاړه شي او څوک دې ووایي؟ سندرغاړی دې خوښ دی چې یاره هغه دې زما شاعري ووایي؟ او جی بس ودی جی او دا سندرغاړو والا خو زمونږ ډېر خوښي او دیم لکه دې زه لکه ډېر دغه اوچت کړی یم یو دا سندرغاړی والا خو زما ډېر خوښي جي. مطلب دا دی چې سندرغاړی د خوښ دي او د هغې غزلې او چې د هغې کمې ګانې دي د پښتو نه هغه ته اورې په مینه باندې. جی نو ته هم وایې چې یاره داسې یو څوکي چې هغه زما شاعري ووایي. جی زه خو هم دغه غواړم که نه. الله دې وکړي چې نور هم چې څومره ستا نوم په دې سوشل میډیا باندې پیدا شوی دی او هغه نور هم مخ په وړاندې باندې لاړ شي او څومره زموږ نه کېږي زموږ د دې ملګرو نه او تا سره خلک واقعي ډېره مینه لري. زه چې څومره وینم نن تقریبا تا سره څونه ملاقاتونه شوي دي؟ جی یو 7-8 داسې یو څو رنګونه راته وشو، بس ما بیا زه بند کو موبایل. ډېر ټنګو راغستو چې ما سره به تاسو خبرې کوئ او تاسو به ما سره لکه خپل ملاقات او هر څه به ما سره کوئ، نو ما یو څو سره مې وکړو خو لکه ډېر تنګ شوم نو بس بند مې کړو. جي او اورېدلي مې چې ډېر خلک راځي په سوونو باندې او داسې په رکشو کې راځي په ګاډو کې او تا سره سیلفي وباسي، نو دا هم رښتیا خبره ده؟ جی بیګام جی یو کس راغی د ګرم موټر نه ته راکوز شو او یو سیلفي یې راسره ویښ کړو او یو مسافر رول مې دی غلی لېږم. ما ورته ویې صحیح شو که نه ولې نه. یو دوه شعرونه راته ووایې. ښه جي. وي د سرو شونډو د پاسه قلم کېده، وي د سرو شونډو د پاسه قلم کېده، اوس ورته نو خو څه ووایم قلم کېده. وي د سپینې شونډې دې نو داسې نو دي، وي والله خیر دی یو لږ خو رنګ ورکوه که نه. ډېر ښه. وي دا سپینې شونډې داسې نو دي، وي خیر دی رنګ وله ورکوه نو که نه. وي دا اشنایي خو نو خو همداسې خو سنه نو ده، دا اشنایي خو نو خو همداسې خو سنه نو خو ده. وي راشه وي د سرو شونډو د پاسه قلم کښېنه خو ده. وي په جونګړو کې زه ناست وم شاعري لیکوم، په جونګړو کې زه ناست وم شاعري لیکوم، اوس ورسره څه وکړمه شاعري لیکوم. او د جانان غمجن یادونه راته یاد شي، د جانان غمجن زړونه یادونه راته یاد شي، اوس ورسره څه وکړمه د ستا یادونه رانه نه هېرېږي. ډېر ښه ډېر ښه. ډېر ښکلي شعرونه د فرمان صاحب نه تاسو واورېدلو او یو تپوس بل کو جي دا چې ته کومه شاعري وکړې دا بیا تاسو ته وروستو یاد دی؟ جی دا خو به زه د ځان نه کوم دې کې یو نیم ما ته یاد دی. ها او دا ته په کاپۍ کې دي لیکلي دي یا چې کوم دی دغه شانتې د ټول ځان ته په یادو یاد کړي دي که نه تا سره لیک شته دی د کتاب په شکل کې د کاپۍ په شکل کې؟ جی ما سره خو د دماغو لیک شته دی. جی دا فرمان ماشوم چې تاسو سره په لین باندې و او تاسو ته یې ښکلي شعرونه هم ووې او خبرې در سره هم وکړلې او چې د په زړه باندې څه خبرې وې هغه هم تاسو ته ظاهرې کړلې، نو دې سره موږ اجازت غواړو د الله په امان.